محترم مرګري پوښتنه کړې ده تراویح که څوک د شپې اخري حصہ کې وکي یا درېمه حصہ کې وکي یا د شپې 12 بجه په دې کې خو به کراهیت نه راځي او محترم مولوي صاحب بعض علما فرمایي مکروه ده ځکه دا تبع د ماستن لمونځ ده او ماستن مونځ د درېمې حصې ته ورسته کول اخري حصې ته ورسته کول دا وای مکروه ده نو تراویح هم ورسته کول وای مکروه ده خو لیکن صحیح خبره ده چې دا مکروه نه ده که یو څوک تراویح دا 12 بجې کوي 1 بجه کوي 2 بجې کوي ځکه د تراویح وخت څه ده هغه د ماستن د مانځنه وروسته شروع کیږي او د سهار د وخت داخليدلو پورې نو که یو څوک وروسته کوي درېمې حصې د شپې ته یا نصف ته نو دا مکروه نه ده مبسوط سرخسی دوم جل صفحه سلاتت سلوي کلی کلی الافضل الى ثلث الليل او الى نصف اعتبارا بالعشاء ولو اخرها که یو څوک د ماستن د مانځنه وروسته د تراویح ډیر وروسته کوي الى ما وراء النصف د نصف نه خواته نو اختلاف فيه قال بعضهم يكره دي استدلال کوي بالعشاء لانه تبع لها هو الصحيح انه لا يكره صحیح خبره ده چې تراویح څومره وروسته کیږي نو دا مکروه نه ده بالکل صحیح ده